افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د روغ او جوړ به وي دوستانو. نن راځو په څلرم درس باندې شروع کوو. مخکې له دې نه درس ته راسم یوه یادونه کوم، هغه دا چې دوستانو زه همیشه کوشش کوم چې په ساده الفاظو او په ساده پښتو باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړم او ګرامر درته تشریح کړم، ځکه نه غواړم چې ځان تاسو ته مهم وښیم او اصطلاحات وکاروم. نو ډېر کوشش کوم چې په ساده پښتو باندې درس تشریح کړم. له زیات خبرو تیریږم، راځو درس ته. د wochen Tage د هفتې ورځې. د woche hat 7 Tage. هفته 7 ورځې لري. Samstag شنبه، Sonntag یکشنبه، Montag دوشنبه، Dienstag سهشنبه، Mittwoch چهارشنبه، Donnerstag پنجشنبه، Freitag جمعه. Das Wochenende د هفتې آخرې. دغه شنبه او یکشنبه ته دوستانو das Wochenende وایي، یعنی د هفتې آخرې ورځې. او دا دیرسې ده، دا د هفتې د ورځو ارتیکل ده. په یاد ولرئ چې د هفتې د ورځو لپاره همیشه ارتیکل څه ده؟ دیر ده. د ټولو لپاره د شنبه، یکشنبه، دوشنبه که هر یوه یې ارتیکل یې څه ده؟ دیر ده. دا و د هفتو د ورځو نومونه. ښه، نوټس دلته یو نوټ ده. Die Woche هفته، die Wochen هفتې. دا مفرد ده او دا جمع ده. Der Tag ورځ، die Tage ورځې. اوس راځو چې څنګه کولی شو چا نه پوښتنه وکړو چې نن څو شنبه ده یا سبا څو شنبه ده او څنګه جواب ورکړو. Welcher Tag ist heute؟ نن څو شنبه ده. Heute ist Montag نن دوشنبه ده. Morgen ist Dienstag سبا ته سهشنبه ده. Übermorgen ist Mittwoch سبا نه بله ورځ چهارشنبه ده. Gestern war Sonntag پرون یکشنبه وه. Vorgestern war Samstag پرون نه بله ورځ شنبه وه. دا و دوستانو چې څنګه کولی شو چا نه پوښتنه وکړو. heute نن، morgen سبا یا سهار ته، übermorgen پرون نه سبا ته نه بل سبا ته، übermorgen سبا ته نه بل سبا. gestern پرون، vorgestern پرون نه بله ورځ. اوس راځو د لغاتونو برخې ته. die Wörter لغاتونه. Der Elefant فیل. Elefant ist ein Tier. فیل یو حیوان ده. Das Fenster کړکۍ. Bitte machen Sie das Fenster auf. په بښنې سره کړکۍ وازه که. Die Gabel کاچوغه پنجه. Die Gabel پنجه. Ich esse Salat mit Gabel. زه سلات یا سبزي له پنجې سره خورم. دا و د نن ورځې درس. تر بیا و بل درسه د الله په امان.